خو صرف بهرمیشتو افغانانو ته ده. هغه که په اروپا کې دي، که په امریکا کې دي، او که په استرالیا کې دي، که په عربي هیوادونو کې دي، سعودي عرب، دوبۍ، امارات، قطر او کویت، په ټولو دغه بهرمیشتو افغانانو ته ده. او هیله ده چې در سره ریټویټ یې کوي تر څو هغوی ته ورسېږي. همدا ویډیو په فیسبوک کې شیر کوم، هغلته هیله ده چې در سره شیر یې کوي. ګورئ، حتما به تاسو څه ښکاري په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې، په خلیجي ملکونو کې تاسو قرباني کوئ. که تاسو دا پیسې چې دلته قرباني کوئ افغانستان ته ولېږئ او هغه ته قرباني ورته وکړئ، باور وکړئ ګټې خو مو ډېرې، هم به د خدای په نیز باندې ډېر خوشحاله واوسئ، ځکه تاسو به دغه قرباني د قربانۍ غوښه د داسې خلکو په منځ کې تقسیم کړي چې هغوی ضرورت لري ورته، د هغوی بچیان، د موږ او تاسو افغانان په موږ حق هم لري. او بله دا چې یوه وطن دوستي، هغه د خپل افغان حق به مو ادا کړی چې په موږ او تاسو لرو. دلته که موږ قرباني ورکړو، چاته یې ورکړو؟ هغه ته خو روزانه غوښه خورې، هره ورځ خورې، بلکې نور یې خورې هم نه، زړه دې ورنه تور دی. نو ښه خبر دا ده، راځئ توکل په خدای، دغه قربانۍ پیسې خپل وطن ته ولېږو. ولا فلسطینیان لیږي، عربان لیږي، عراقیان لیږي، ترکان لیږي، څوک چې دی وایي موږ خپل هېواد ته لیږو. دلته قرباني که موږ ومکو نو وایي موږ دا غوښه څه کړو، دلته په دې کې وساتو. دا دومره غوښه چې راځي، 2 پسونه 3 پسونه چې تاسو حلالوئ یا غویه حلالوئ یا تشي حلالوئ، دا دلته اصلا ضرورت نشته دی. نو راځئ دا یو دود او کلتور وګرځوو تر څو هم قرباني وشي، هم خپل وطنوال سره، خپل افغان سره یو قسم مرسته وشي. او دا غوښه هم هغه څوک وخوري چې په میاشتو میاشتو یې غوښه نه ده خوړلې، هغه بچی یې وخوري چې هغه په میاشتو میاشتو شوروا نه ده لیدلې، هغه مور یې وخوري چې هغې په میاشتو میاشتو د غوښې مخ نه ده لیدلی. راځئ د خدای د رضا په خاطر او د افغان ولس د مظلومیت په خاطر باندې دا کار په دې قربانۍ کې، په دې اختر کې وکړو. زه 2 قربانۍ کوم او دواړه په افغانستان کې کوم. ضرور نه ده چې چاته کوم مشخص اشخاص ته ولېږئ، خپل کلي ته یې ولېږئ.